د لوی بخښونکي خدای پاک او سپېڅلي نامه قدرمن لیدونکو په دې هیله چې جوړه وروغ به وئ. راځم غواړم چې په دغه ویډیو کې تاسو ته په یوه نوې پروژه باندې کار وکړم، د لایف یعنې ژوندۍ خپرونې د لوګو جوړولو پروژه. په تلویزیونو کې مې لیدلي وي چې کله مثلا په ژوندۍ بڼه کوم خبر وي یا کومه خپرونه په ژوندۍ بڼه وي، دوی د دې دپاره چې خلک پوه شي چې په ژوندۍ بڼه ده، په دغه کونج کې یوه لوګو ورته ږدي او دا معنا لري چې دغه خپرونه په ژوندۍ بڼه ده. دا چې څنګه جوړېږي راځم په افټر افیکټ کې په لنډ او ساده شکل. نو هیله ده چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ او له ویډیو څخه څه زده کړئ. راځم CC 2019 افټر افیکټ خلاصوم، راځم نیو کمپوزیشن باندې کلیک کوم. نیو کمپوزیشن ته یم چې 10 ثانیې ډیوریشن بس دی، بیکګراوند کالر هم تور دی. راځم د دو دپاره زه را نیو سالډ یو بیکګراوند اخلم. مثلا بیکګراوند مې په دو شکل سوي. بیکګراوند خاص یوازې اوس د هغه دپاره اخلم، بیا بیکګراوند خو ځینې لرې کېږي ولې یوازې موږ تاسو لوګو پکار ده. د لوګو دپاره راځم یو شیپ اخلم، مثلا فرض کوئ په دو شکل سه هغه باید دغه لیر باید سلیکټ نه وي. راځم په دو شکل سه مثلا ورته چې رنګ فرض کې رنګ سور دی او شاوخوا بیکګراوند یې د 15 په اندازه سټروک دی ولري. ورته چې انکور پوینټ یې راخلم، ورته چې انکور پوینټ یې په دغه منځنۍ حصه کې وي. په دو شکل سره جوړ شو. د دو دپاره راځم لیر یې باید 3D کړم چې تر څو پورې زه روټیشن ورکړم. ګورئ لیر یې چې کله 3D شو، زه که چیرې R ووایم روټیشن د په دو شکله ګورئ کولی شم مثلا مختلف 3D په دې معنا چې مثلا ګورئ دا مخ یې دی اوس او دا بل مخ یې دی. ښه 3D دپاره زه راځم په دغه اول مخ باندې لیکم لایف یعنې ژوندۍ بڼه. راځم کنټرول A وایم، ورته چې رنګ سپین وي، رنګ سپین او په دو شکل سره چلوي. ورته چې به هیڅ تر چې سم دی. راځم دا راخلم په دا ځای باندې یو څه سایز ورته کموم په دو شکل سره. راځم د دو لیر هم 3D کوم. په دې خاطر 3D کوم چې کله مثلا زه دغه ته روټیشن ورکوم، ګورئ روټیشن باید دا هم ورسره واخلي. اوس ورته یم چې زه دغه یو کار چې باید وکړم پوزیشن، زه دا باید لږ مخکې کړم تر څو پورې څنګه شي ښکاره شي. اوس ورته هم دغه ته روټیشن ورکوم، R باندې کلیک کړم، روټیشن د X په محور باندې دا اول باید 0 وي. ښه ورته چې کله مثلا تر یو ثانیې پورې، یو ثانیې نه بلکې تر نیمه ثانیې پورې راځي، دی داسې یو چرخش وخوري په دو شکل، یعنې 180 درجې. دی هم 180. ښه 180 درجې چرخش یې وخوړه. اوس راځم دغه لایف وصل کوم د څه څه د دغه شیپ څه. دا شیپ زه دو سره زه کله وصل کم، یعنی دو هم که چیرې زه یو پریس کم د دغه روټیشن هغه یې ورسره واخیستو. ګوره په دو شکل سه، یعنی چې څه دغه لیر کړي باید دغه لایف هم په ما شکل شي. ګورئ په دو شکل سه. که چیرې زه دلته نږدې کم، ګورئ په دو شکل سه ورته یم چې دغه P وایم پوزیشن یو څه باید ورنږدې شي په دو شکل سه. که چیرې زه مثلا دا
3D نه کومه په دو شکل سره ګورئ کیدای شي په دو بل طرف یې هم ښکاره شي نو زه دا ورته وایم چې باید په کم اندازه د ځینې څنګه وي مخکې وي تر څو پورې زه هلته په شا باندې زنده ور ولیکم یا مثلا ژوندی بڼه په دو شکل سره داسې ګورئ چرخش دی راځم د لا ښایسته والي دپاره کولی شو مثلا یو افیکټ هم په باندې اپلای کړو افیکټو ته ورته وایم چې ډراپ شوډو راخلم په دو باندې اپلای کوم په لایټ باندې ورته وایم چې مثلا ډراپ شوډو په څومره اندازه وي په شکل سره سم دی ښه اوس مثلا چې کله دای داسې چرخش وي چرخش شو راځم آر وایم روټیشن دغه انکور پوینټ کې راځم دلته اوس ورته لیکم مثلا ژوندی بڼه پښتو باندې ورته مثلا یا ورته لیکم زنده د دغه لایف دا باید زه دلته په سر باندې واچوم تر څو پورې دوته هم مشکل جوړ شي لیر یې باید 3D شي راځم ورته وایم چې په دغه ځای باندې په دو شکل سره اوس ګورئ دی نه دی واصل زه څنګه کوم راځم پرنټ کوم یې دی دغه شیپس ګورئ دلته اوس زنده په بل طرف کې هم معلومیږي نو زه ورته وایم چې د دغه پی وایم پوزیشن کله چې مثلا پوزیشن په کم اندازه یې ځنې مخکې کوم ښه کنټرول زیډ صحیح شو په دې شکل سره یعنی اوس کله چې مثلا یو طرف یې وي ژوندی بڼه او لایف د دونه وروسته مثلا راځم د دغه زه باید آر وایم روټیشن ورته وایم چې مثلا تر دغه ځای پورې په همدې شکل وي کله چې بیا تر 2 ثانیو پورې راځي ورته وایم چې 360 درجې په دغه شکل سره داسې تا وخوري په دو شکل سره او د دونه وروسته مثلا ورته وایم چې تر 2 ثانیې پورې په همدې شکل وي پس د دونه بیا تا وخوري په دو شکل سره 180 درجې ورته وایم چې د 2 ثانیو پوره نه څو پریمه په همدې شکل وي راځم ورته وایم چې د 15 ثانیې پورې بیا څو شي 360 درجې البته په دو شکل سره باید تا وخوري 0 نو په دو شکل سره کولی شو موږ تاسو څنګه کړو یو انیمیشن د ځان دپاره جوړ کړو راځم دا بیرته پیټ کوم پیټ ورته وایم چې مثلا په کوم ځای باندې باید وي عموما ژوندی خپرونه په دغه ځای باندې راځم باکګراوند ځینې ایسته کوم سالډ ځینې هم ځینې لرې کوم په دو شکل سره کولی شو موږ تاسو دلته خپرونه هر څه ورته اضافه کړو د هغو نه وروسته کولی شو په دې شکل زموږ تاسو په ژوندی بڼه یوه خپرونه د خپرونې دپاره یو لوګو انیمیشن جوړ کړو نو په دې شکل سره کولی شو نور مختلف شکلو باندې هم دغه
انیمیشن جوړ کړو یا دغه لوګو د ژوندي خپرونو لپاره جوړه کړو په مختلف شکلو کې هیڅ بیکګراوند ونه لري کولای شو نو تاسو جوړ کړو. نو په دې هیله چې له دغه ویډیو څخه مو څه زده کړي وي. تر بلې ویډیو د خدای په امان.